د ملا هیبت الله او ملا حسن اختریز بیانونو مهم ټکي وای زما اطاعت وکړي په درواغجنو خبرونو پسې مه ګرځئ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ذبیح الله مجاهد وای کندهار کې د دوی د حکومت د مشر شیخ هیبت الله اخندزاده په امامت د لوی اختر لمونځ ادا شو. شیخ هیبت الله اخندزاده د اختر په مناسبت وینا کې د خلکو سره د ښه چلند د خپل حکومتي چارواکو ترمنځ په اتحاد او د خلکو څخه یې وغوښتل چې د نوموړي څخه اطاعت وکړي. ملا هیبت الله خپلو مسؤلینو ته وویل چې له خلکو سره نیک چلند وکړي او په کارونو کې ځنډ او غفلت څخه ډډه وکړي. هغه ویلي نن سبا د هر چا جیب کې یوه رسنۍ ده چې منفي تبلیغات کوي، په کار ده چې په ګمراه کوونکو خبرونو باور ونه کړي. بلخوا د اسلامي امارت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند وای رسنۍ ناسم قضاوت کوي او د نظام لاسته راوړنې کوچنۍ ښيي. ملا محمد حسن اخوند کې د لوی اختر د لمانځه پر مهال وینا کې د اسلامي امارت د رهبر عمومي عفو ته په اشارې بهر کې له میشتو افغانانو غوښتي چې خپل هیواد ته راستانه شي. نوموړي له علماو د جوماتونو له امامانو او ټول افغانانو غوښتي چې باید دښمن ته د نظام د کمزوري کولو فرصت ورنکړي او دغه راز د فلسطینیانو د دفاع لپاره غږ پورته کړي. د اسلامي امارت رئیس الوزرا دغه راز له موټر چلوونکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې له احتیاط کار واخلي او په چټکتیا سره خپل او د نورو خلکو ژوند له ګواښ سره مخ نه کړي. نوموړي له علماو غوښتي چې اجازه دې نه ورکوي ترڅو د افغانستان شرعي او اسلامي نظام ړنګ شي. له ارګه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د لوی اختر د لمانځه په مراسمو کې د رئیس الوزرا سربیره د نوموړي اقتصادي او اداري مرستیالانو، د سترې محکمې رئیس عبدالحکیم حقانی او د کابینې ځینو نورو غړو ګډون کړی و. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.